د منډلي پروګرام ته څرنګه ډاکومېنټس اډولی سو د دې موضوع د پوهېدلو لپاره ویډیو راسره مخکې وګورئ خو مخکې تر هر څه سبسکرایب کول مو له یاده ونه وځي تر څو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه هم خبر سئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه وحید الله امرخیل د کندهار پوهنتون انجینری پوهنځی انرژي څانګې څلورم کال محصل تاسو ته ښه راغلاست وایم. دوستانو په دې ویډیو کې خاص لرو دا زده کوو چې څرنګه ډاکومېنټس کولی سو منډلي پروګرام ته اډ کړو او وروسته له هغې څخه د سایټیشن لپاره له هغوی څخه کار واخلو. نو راځو دوستانو مخکې تر دې چې کار شروع کړو تاسو په دې ښه پوهېږئ چې منډلي پروګرام آنلاین کار کوي او آفلاین کار نه کوي. نو په لومړي سر کې تاسو باید خپل ځان د انټرنیټ له کنیکشن څخه مطمئنه کړئ. وروسته له هغې څخه راځو دلته فایلونه اډوو. دلته تاسو وینئ دوستانو څو فایل ما اډ کړي دي. راځم نور فایلونه هم اډوم تر څو تاسو یې هم ترېنه استفاده وسئ کړلی. دوستانو دې لپاره موږ څو لارې لرو. تر ټولو اسان ترینه لاره دا دی چې زه راسمه له پی ډي اف فایل یې ولرم او هغه دلته اډ کړم. نو راځم دوستانو ما یو څو فایلونه دلته ډاونلوډ کړي دي. زه راځم دا نه د استفاده کوم. دلته تر ټولو دا اسانه لاره دی. څه ډول استفاده کوو؟ فایل ډراګ کوو، دلته یې خوسې کوو. وګورئ دوستانو خپله فایل راغی دلته ټول معلومات ما دلته ښکاره کوي. دا وګورئ دا یو ریسرچ پیپر و. ټایپ څه شی دی؟ ژورنال دی. نوم یې څه شی دی؟ چا لیکلی ده؟ په کوم کال کې لیکل سوی؟ هر څه دلته ماته ښکاره کوي. که چیرې زه دا راخلاص هم کړمه دا وګورئ دوستانو نوم یې همدا نوم دی. هر څه تاسو ته ښکاره کوي. تاسو شاید ورډ پروګرام نه هم کار اخیستی اوسیږي. هلته تاسو مجبور یاستئ دا په خپله ټایپ کړئ خو دلته مجبور نه یاستئ. فقط یوازې فایل پکې انزرټ کړئ نور دا معلومات ټول خپله درته درکوي. وګورئ دوستانو دلته ټایپ څه شی دی؟ ژورنال دی. که چیرې زه دلته یو کتاب اډ کړم دا ټایپ تغییر کوي. دلته څو نوع هغه لري دوی ډولونه لري. دا ډولونه ټول تغییر کوي. ګورئ زه راځم فعلا دلته یو کتاب اډ کومه نو دا ټایپس ته وګورئ دا فعلا ژورنال دی هغه تغییر خوري. دا زه یو کتاب لرم دا هم پکې اډ کومه. ګورئ دوستانو دا هم اډ څه ګوره ټایپ خپله تغییر وکړ. څه شی څه؟ بوکس. ځکه دا یو کتاب و ریسرچ پیپر نه و چې ژورنال سوی وی. دا کتاب و. خپله د کتاب نوم څه دی؟ انرژي سټوریج دی. که زه کتاب راخلاص هم کړمه ګوره کتاب نوم یې لیکلی دی انرژي سټوریج. دلته هم انرژي سټوریج زما کتاب دی او ټایپ یې څه شی دی؟ بوک دی. که زه چیرې په بل پیپر باندې کلک وکړمه نو ټایپ زما تغییر کړی څه شي ته؟ ژورنال ته. دا وه تر ټولو ساده او اسانه لار یې. نو راځو دوستانو فعلا غواړو دا هم زده کړو چې له انټرنیټ څخه له ویب څخه څرنګه زه دلته پیپر اډ کولی سم. ممکن پی ډي اف تاسو سره ونه اوسیږي نو ویب څخه یې څرنګه دلته اډ کوو. راځئ دوستانو دا هم زده کوو. دوستانو مخکې له دې څخه چې هلته لاړ سو تاسو باید خپل ځان له دې څخه مطمئنه کړئ چې ستاسو منډلي پروګرام له ویب سره وصل دی. دلته تاسو ته ښکارېږي چې وصل دی که نه دی وصل. که چیرې دلته وصل نه و نو تاسو راسئ دلته ټولز برخې ته له دې جي څخه لیکل دی انسټال ویب امپورټر. دې جي نه یې کولی سئ تاسو هلته انسټال کړئ. نو راځو دوستانو زما تیار انسټال دی. راځم له دې جي څخه کار اخلم چې څه ډول دا پیپر زه هلته اډ کولی سم. ګورئ دوستانو د دې پیپر نوم دغه پیپر زه غواړم هلته یې اډ کړم. د دې پی ډي اف ما سره نسته. ډېر زیات ساده او اسانه زه کولی سم اډ کړم. لیکم اډ ټو منډلي. ګورئ دلته هم لیکلي اډ ټو منډلي. دلته هم چې د منډلي په آیکن باندې هم زه کلک وکړم اډ کېږي فایل مې. نو په هر یو باندې تاسو کلک وکړئ اډ کېږي. زه راځم دلته کلک کوم. یو څو دقیقې به صبر وکړو تر څو منډلي پروګرام خپل کار پیل کړي. ښه دوستانو دغه ساحه یې مونږ ته راخلاصه کړله. نو اوس فعلا دلته هم مجبور یو څو دقیقې صبر وکړو ځکه انټرنیټ یو څه ضعیفه دی تر څو دغه پیپر او نور مشخصات دلته موږ ته واخلي او هغه بیا مونږ منډلي پروګرام کې اډ کړلی سو. ښه دوستان دلته وګورئ دا ساحه یې ما ته راخلاصه کړه. دلته دغه تاسو ته د دې ریسرچ پیپر نور مربوطه ریسرچونه هم راخلاصوي. درته غواړئ چې هر یو یې غواړئ هلته یې اډ کړئ. یوازې کفایت کوي چې تاسو دغه ټیک مار دلته سلیکټ کړئ. ګورئ زه دا ټیک مارونه که سلیکټ کړمه څو پیپره ماته یو دفعې هلته اډ کوي د سایټیشن لپاره. خو لیکن زما یوازې همدا یو پیپر پکار دی نو زه همدا یو اډ کوم هلته. کله چې تاسو ته ووهل چې اډ ټو منډلي خپله ځي اډېږي هلته. یو څو دقیقې صبر وکړئ. ګورئ دلته راغلي دي اډینګ یعنې اډ کېږي. یو څو دقیقې صبر کوو چې دا اډ شي. اوس دوستانو اډ سترو دغه پیپر هلته. نو راځو ګورو یې. دوستانو فعلا دلته نه ښکارېږي څه دپاره ځکه مونږ یو هغه ورکول ته یو ریفرش ورکوو تر څو هغه پیپر راپورته کړي. نو لږ به صبر وکړو تر څو پیپر مونږ ته راپورته کړي. دا دوستانو پیپر یې مونږ ته راپورته کړه. دا په څه خاطر دا رقم ښکاره کوي مونږ ته؟ یعنې د دې پی ډي اف فایل مونږ نه لرو. یوازې پیپر نه مونږ هلته استفاده کړې د سایټیشن دپاره. نو چې کله کلک ورباندې وکړو دوستانو وګورئ هغه ټول شیان یې مونږ ته ښکاره کوي. دلته تاسو نوم سره وګورئ همدغه یې نوم دی.
او ژورنال هر څه تاسو ته ښکاره کوي، لیکوال یې څوک دی، چا لیکلی دی. په همدې طریقه باندې تاسو کولی سئ دلته هم اډ وکړئ. ښه دوستان دا خو د دې سایټ راځو ګوګل سکالر نه څرنګه اډ کولی سو. ګوګل سکالر کې هم دوستان دلته تاسو د منډلي لرئ، دې څخه تاسو اډ کولی سئ. که چیرې کلک وکړئ نو تاسو ته بیا هم هماغه ډول صفحه راځي، هلته اډ ووهئ اډ کیږي. او که چیرې دا کار ستاسو کار نه کوه نو بله لاره هم لرو، دلته راسئ دوستانو سایټ ته، په دې باندې کلک وکړئ او د دغه تاسو هغه د دې هغه واخلئ REF فایل له ځان سره سیف کړئ. نو زه په دې REF فایل باندې کلک کوم، زه REF فایل ما سره څه شي سیف سي. نو څه دا د REF فایل د دې سیف څه زه اوس راځم دغه REF فایل څرنګه په منډلي کې راخلاصوم. کله چې راغلی دلته کولی سئ دلته د اډ په کلمه باندې کلک وکړئ. دې جینه هم کولی سئ تاسې پیپرونه هم اډ کړئ او کولی سئ هغه REF فایل چې کوم یې ما راخیستی ول هغې ژبې باندې هم تاسې انزرټ کړئ، ورته اوپن ووهم دوستان راځي دا فایل ماته راځي. ګورئ دوستان راغی په همدې شکل دا دغه فایل اوس دلته ماته راغی. د دې هم زه PDF نه لرم، یوازې د سایټیشن لپاره له دې څخه زه کار اخلم. دا و دوستانو دا طریقې. اوس که چیرې تاسو له یو ویډیو څخه یا هم داسې یو شی واوسیږي چې یو نفر ویلي واوسیږي او تاسو د هغې هیڅ نه PDF لرئ نه په ویب کې پیدا کېږي، هغه څرنګه اډ کوئ. نو هغه راځو دوستان دلته د اډ په کلمه باندې کلک کوو او ورته وایو دوستان چې اډ منوال، یعنی په خپل لاس باندې زه غواړم دلته کار وکړم. نو دلته تاسو بیا لکه د ورډ فایل کې چې تاسو اډ کوو په همغه شکل باندې کولی سئ ولیکئ. ټایپ مو څه شی دی دا ورته غوره کړئ. مثلا زما فلم دی، یو فلم کې ما یو شی لیدلی و، هغه غواړم دلته د هغه په حیث ترې کار واخلم، ریفرنس په حیث ترېنه کار واخلم. نو راځو دوستان دلته به معلومات ورکوو چې په کوم کال کې ډک سوی و دا فلم، چا ډک کړی و، څه رقم و، دا ټول معلومات تاسې ورته ولیکئ. کله چې سیف ورته ووهئ نو هغه هم دلته تاسو ته راځي سیویږي. ګور دوستان دلته ما یو دانه دلته سیف کړی دی، د طلوع تلویزیون ریپورټ و، نو تاسو کولی سئ په همدې شکل باندې دلته سیف کړئ. نو راځو دوستانو په بله ویډیو کې به دا زده کړو چې له دغه سایټیشن دلته چې موږ دا پیپرونه اډ کړل له دوی څخه څرنګه په ورډ کې د سایټیشن په حیث کار واخلو. که چیرې مو دا ویډیو خوښه سوې اوسیږي سبسکرایب او لایک مو هیر نه سي تر څو زموږ نور ویډیوګانې هم په اسانۍ سره وکتلی سئ.